واقعه داسې ده چې د صنعا ښار طرف ته یو قوم اوسېدلو او په دغه قوم کې یو ډیر نیک بزرګ سړی و. داسې نیک بزرګ سړی و چې د الله تعالی عبادت په هم ډیر کولو او الله تعالی د طرف نه ورته د نعمتونو یو باران په الله کړ. خو د ده به خپله زمینداري هم وه او زمینداري به په داسې طریقې سره کوله، باغونه فصلونه چې کله به فصل به پوخ شو، باغونه به پاخه شول، میوجات به پاخه شول، نو ده به داسې وکړل چې غریبان فقیران به راجمع کړل. د مخکې نه به ورته اطلاع ورکړه چې سبا له به زه فصل کټ کوم راشئ. نو دا ټول غریبان فقیران به راغلل، نو ده به اول د هغه فصل نه او د میوجاتو نه او د باغونو نه به اول د هغه غریبانو حق پې ادا کو، زکات پې ورکو، عشر به ورکو. نو چې کال به راتلو نو د ده په هغه فصل کې د ده په هغه باغونو کې به الله پاک نورم برکت پیدا کړه او به نورم زیات شوی. او دا خو د الله قانون دی چې ته پکې د الله په نوم باندې ورکړه کې په مال کې الله به ستا مال زیاتوي. کم خلک چې زکات ورکوي او په صحیح طریقې ورکوي نو د ده د اعمال به الله زیاتوي. کم خلک کم زمیندار چې د خپل فصل نه عشر ورکوي، د خپل باغونو نه زکات ورکوي، د دې مالونه به الله د دې فصلونه به الله زیاتوي. تاسو وګورئ کال په کال ته د زمیندار نه چې تپوس وکړې وي بس سخت کال ګوړه خرابه وه، ګني خراب وي، غنم خراب و، جوار خراب و، فریاد کی که نه کوي؟ ولې په صحیح طریقه باندې عشر نه ورکوي، په صحیح طریقه باندې زکات نه ورکوي، نو د ده هغه باغونه د ده فصلونه دا سرې دا خرابي. نو د صنعا ښار طرف ته دا بزرګ سړی چې د الله عبادت به هم کولو او د خپلې زمیندارۍ او د خپلو باغونو نه به زکات هم ورکولو، عشر به هم ورکو، غریبان به راوغوستل، ورته به وي راشئ شابه دا واخلې دا مالونه هر څه والې، نو کال له به الله پاک د هغه مال نور هم زیات کړي. نو داسې وشو که نه چې دا نیک سړی وفات شو، چې دی مړ شو، دی وفات شو، د ده زامن پاتې شو. نو چې زامن یې پاتې شو نو د عام معمول مطابق خلک رالل، غریبان خلک رالل چې یاره سړی خو وفات شوی دی، زامن به هم د هغه په طریقه چلیږي. نو دا زامنو داسې مشوره وکړه وی لکه دا خو به دا غریبان خلک به راځي چې موږ دا فصل کټ کوو. نو فصل یې چې کټ کو نو غریبان خلک رالل، نو د زامنو ورته په تندي باندې څه دی د موږ د پښتنو خبره په تندي ورته 12 بجې کړې ړکې څه دی خړه وه، خو غریبانو هغه خپل حق یوړو. نو د خپلو زامنو دا زامن دارونه یو بل سره کېناستل، وی مشوره کوو وی دا خو چې کال له دې بیا راځي او زموږ نه دا فصل او دا باغات او دا میوجات او دا هر څه وړي، نو دا خو به زموږ د هر څه ختم شي، دا موږ ته به څه پاتې کېږي؟ وی دې له نه ورکوو. د وروڼو مشوره وکړو وی څه به کوو؟ نو چې کال راغی که نه او فصل پوخ شو او میوجات پاخه شول، باغونه پاخه شول، نو دوی خپل منځ کې کېناستل وی داسې به کوو چې د شپې به سهار ته نږدې چې نیمه شپه تېره شي نو سهار ته نږدې به دا فصلونه کټ کړو او چې نور راخیږي بس موږ به خپل کار ختم کړي. نو داسې وکړل چې څنګه دي سهار ته نږدې راتلل که نه نو دا دي د راتګ نه مخکې پې الله پاک عذاب راوستی او داسې عذاب پې الله راوستی چې ټول فصل یې څه دي سوځېدلی، ټول باغونه سوځېدلي، غنمان هر یو شی څه دی دا سوځېدلي. نو دوی چې څنګه رالل چې ویې کتل چې پټي سوځېدلي، باغونه سوځېدلي دي، نو بیا ځان یې وښلو، په ځانونه یې راکېښودل چې دا څه وشو. چا ورته ویل وی ستاسو پلار نیک و بزرګ و، خو د خپلې بزرګۍ سره زمینداري فصل به کولو، دا به کرل، باغونه به کرل او عشر زکات به ورکولو، کال په کال به د غریبانو حق ادا کولو، زکات پیدا کولو، نو الله پاک د هغه مال زیاتولو. تاسو به نیتوب وکړو
او د الله حق هم ادا نه کو د هغه فصلونه هم ټول وسوځېدل. نو دی پکې الله تعالی د مکی خلکو ته دا د عبرت په طور د آیاتونو کې دا ذکر کړی ده چې ای د مکی خلکو او د مکی په خلکو باندې قات راغلو. قات په څنګه راغی؟ کله چې د مکی خلکو حضور پاک ته ډیر تکلیفونه رسول، حضور پاک خیره وکړي، وی یا الله د مکی په د خلکو باندې داسې کالونه راولي، داسې وختونه پې راولي لکه څنګه چې د مصر په خلکو راغلو. د مصر په خلکو باندې 7 کاله قات راغلو. نو حضور پاک خیره وکړلې، نو د مکی په خلکو باندې داسې څه حالات رالل چې د اونو پاڼې به یې خوړلې، د ډېر غریبۍ او د ډېر قات سالۍ د لاسه د اونو پاڼې به یې خوړلې، مردارې به یې خوړلې. حضور پاک خو د مکې نه هجرت کړی ته تللی، هغه د حبشې طرف ته هجرت کړی، او دلته د مکې په خلکو باندې څه دی حالات سخت شوي. او حضور پاک د اول نه تجارت کولو، نو چې کم تجارتي ملګرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته خطونه ولېږل، وایي زه د مکې د خلکو نه ووتلم او تاسو خپل تجارتونه د مکې مشرکانو سره دا بند کې، که تاسو څه نقصان ورسېدل تاسو بې ذمهوار یې. حضور پاک وتې زه خو ووتم د مکې نه. نو د مکې نه چې کوم ګیر چاپېره علاقې وي هغې خپل تجارتونه هم بند کړل. د مکې په خلکو باندې سخته شوله. د الله پاک دې ته وایي د مکې خلکو ته، وایي په تاسو مې ازمایش راوستو، امتحان مې راوستو، ځکه مې در باندې راوستو چې تاسو زما د محبوب پیغمبر قدر ونه کړو، تاسو د هغه عزت ونه کړو، ځکه در باندې الله پاک وایي ما در باندې څه راوستلی لکه قات سالي راوستلی. نو ګوره دا د الله قانون دی. په مال کې چې د الله پاک حق ادا کې، نغد پیسې در سرې دي، نصاب ته رسیدلی دي، کال په تیر شو زکات ته ورکه، الله به دې مال زیات کړي. فصل دې کرلی دی، کال په تیر شو فصل دې کټ کو، نو که چېرته قدرتي اوبه کېدلو، نیري اوبه نه وې، نو لسمه تې ورکه، او که نیري اوبه وي لکه دا نن سبا چې دي، نو بیا ته 20 حصه ورکه. څومره فصل دی دا به 20 حصې کې، او 1 حصه به راولي دا به د الله په نوم باندې ورکړي. پخوا به چې دی زمونږ مشرانو به وي چې کوم ځای کې به عالم و، نو د استاجي به څه دی کال په کال دانې به کور کې نه ختمېدلې، زمیندارو به راوړي، جوار به یې راوړل، غنمان به یې راوړل، اوس نه ورکوي فصل کې، زکات نه ورکوي. نو چې څنګه خلکو به نیتوب شروع کړه، هغومره پې الله پاک څه دی سخته کړې ده. لکونه روپۍ خلک تنخواګانې دي، لکونه روپۍ خلک کاروبارونو کې د میاشتې ګټي، د ورځې زرګونه ګټي، او سخت په ټینشن کې دي، سخت په ټینشن کې دي، په پریشانو کې دي. موږ سره په مدرسه کې یو کس د سټیټ بینک نه ریټایر دی، او هغه پنشن اخلي د 2 لکو نه برابر علي، د ستا په عمر دی ګلاله، د سټیټ بینک نه ریټایر دی، سټیټ بینک منیجر دی، د هغې منیجر ریټایر دی، او اوس موږ سره 4مه درجه کې سبق وایي. نو ما ته یې یو ورځ وي، بوډا دی 4مه درجه کې سبق وایي، ما ته یې یو ورځ وي څونه بوډا شوم نوکري مې وکړله، وایي دومره پیسې چې د پیسو حد نشته، او اوس هم زه څه دی د 1.5 لاک نه زیاته پنشن زه اخلمه، 2 لکو پورې زه پنشن اخلم، په کور پروت یم، خو ما ته خوشحالي نشته، قسم یې خوړی ما ته خوشحالي نشته، او سم پریشانه یم، هر وخت پریشانه، بچی پریشانه، کور کې پریشانی. نو ما ته د علم دی ولې شروع کړی؟ نو قسم یې خوړو، وی چې زه د مدرسې په ګیټ را دننه شم که نه، وی ما ته یو عجیبه سکون او خوشحالي میلاویږي چې په کلاس کې کینم، کتاب کلو کم، زما ټینشن ختم. بیا وایي مدرسه کې ناست یم، ماښام لمونځو کې، ماسخوتن لمونځو کې، بیا ځي د مفتي صاحب د خوا نه، ته به یې پېژنې شاید، او غټ د بینک نه منیجر ریټایر دی. نو په مال کې سکون نشته، خوشحالي نشته. که یو سړی وایي چې زه د مال نه زکات نه ورکوم، دا به کم شي، زه به غریب شم، زه به خوار شم، تا د الله حق ادا نه کړو، دا د الله حق به درنه الله اخلي. قرآن کې الله وایي چې کوم سړی د خپل مال نه زکات نه ورکوي، د فصل نه عشر نه ورکوي، د الله حق پکې نه ادا کوي، وی او جمع کوي یکنیزون الذهب والفضه، وی چې دي د پیسې جمع کوي، الله وی د قیامت پر ورځ به د دې پیسو نه د مار شکل ورله جوړ کړم، ټکونه بوله ورکوي،
الله سره مختلف قسم عذابونه شته نو زکات ادا کول عشر ادا کول دا د الله حق دی ګورې جی سبب انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه بشک چې مونږ ازمیخ کړی دی په مکی والو باندې لکه څرنګه چې مونږ ازمیخ کړو اصحاب الجنه د یو باغ والو په خلکو باندې اذ اقسمو چې کله دوی قسم خوړلیو لا یسرمنها مسبین چې دی به ضرور پرې کوي دی میوه لره سحر وختي ولا یستثنون او ان شاء الله هم انویلا فطاف عليها طائف من ربك فاستوراتو شو په دغه باغ باندې یو تاویدون کی عذاب من ربک استا د رب د طرفنا وهم نائمون او دی د سبا په وخت کې چې دی ودو فاصبحت کسوریم چې کله دی سحر پټیم کې رالل دا پسل ری بلې شو کسوریم په شانت درې بلې شوی پسل فتنادو مصبحین اوازونو کړل هغه یو بلتا د سحر په وخت کې ان عدو علی هرسکم چې د سحر په وخت کې چې سحر وخت راشه هرسکم د خپل فصل تا ان کنتم صارمین کې چرې تاسو میوه پرې کوونکې فانطلقوا پس روان شو دوی وهم یتخافتون او دوی رورو په مزه مزه خبرې کولې الله يدخلنها اليوم چې داخل نشي دی باغ ته نن ورځ علیکم پتا سبحانه مسکین هیڅ یو فقیر وعدو علی حرد قادرین او سحر وخت ورغلل په داسې حال کې چې دی په خپل خیال کې منکون کې دی فقیران لرا فلما راوها بیا هر کله چې ولیدو دی باغ لرا قالوا نو اویل دی خلکو دی زامن اویل انا لضالون چې بشک مونږ لار غلطه کړې ده بل نحن محرومون بلکې مونږ محروم یو د خیر او د نفنا قال اویل اوسطهم اغا کس چې پدی کې اغا د عقل او د رای په اعتبار سره خو الم اقل لكم آیا مانو ویل تاسو ته لولا تسبحون چې تاسو ولې تسبیح د الله پاک بیانی پاکی نه بیانوي قال اویل دی سبحان ربنا پاک دی رب زمونږه انا كنا ظالمین چې مونږ یو قصوروار فاقبل بعضهم پس مخ کړو زینو د دوینا علی بعض زینو ته یتلاومون چې یو بل ملامت کول قالو اویل دی یا ویلنا ای هاي زمونږ د پاره ای بد نصیبا انا كنا طاغین چې بشک مونږ د حد نه وتون کیو عسا قریب دا ربنا چې رب زمونږه ان یبدلنا خیرا په بدل کې راکړي مونږ ته بهتر لدی باغنا انا الى ربنا راغبون چې بشک مخبل رب ته رجوع کوون کیو کذالک العذاب دغه شان راځي عذاب ولا عذاب الاخرت اکبر او عذاب د آخرت د دنیا د عذاب نه ډیر لوی دی لو کانوا یعلمون که چېرې دا خلک پوهېدلې صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير حلق لا يزال دا کم در سمچو په خپل دربار کې قبول کی سکه مهرانه شوی خدای ته موږ ټول معاف کی یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کی یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کی یا الله د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کی یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي خلق لا زال دا کم مشران کې شران چې ناسي ټولو زندگی کې برکت کی کلی علاقه کې محله کې د چا سم مشکلات ختم کی چا څه پریشانی ختم کی چا کورونه کې بیماری ختم کی صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین